د ګل رخسار او حضرت ګل ترمنځ طلاق وشو. ګل رخسار چې یو ډیره مشهوره سندرغاړې ده او حضرت ګل چې د پښتو سندرو ډایرکټر دی، خپل یو یوټیوب چینل هم لري او یو سټوډیو هم لري چې هغه په مختلفو سندرغاړو باندې سندرې وایي. د هغه واده ګل رخسار سره شوی و چې د ګل رخسار نه 2 بچي هم دي چې اوس د هغوی ترمنځ مشکلات را پیدا شوي دي او هغه په خپل په یو وایس ریکارډینګ کې په سوشل میډیا باندې دا خبر شیر کړی دی چې ویلي دي ګل رخسار زما د خور په شانتي ده او موږ دواړه نور یو ځای نه یو، یعنی زموږ ترمنځ طلاق شوی دی. هغه وایي چې د نن نه پس زموږ دواړو لارې جدا دي. هغه وایي چې دواړه بچي مور ته سپارل شوي دي، یعنی ګل رخسار سره دي، خو که هغې بل واده کولو نو دغه دواړه بچي به بیا بیرته حضرت ګل ته سپاري. د جرګې مشرانو دغه ټوله فیصله کړې ده، خو تر اوسه پورې دا واضحه کړې نه ده چې د دوی ترمنځ ولې طلاق وشو او په کومه خبره باندې دومره لوی خفګان جوړ شوی دی چې دواړه نور ژوند یو ځای نشي تیرولی او ترمنځ طلاق وشو. قدرمنو ملګرو، که د دې باره کې موږ ته نور څه معلومات په لاس راغلل نو ضرور به تاسو سره شریک کړو. د پښتو پوسټ چینل د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. خوشحاله او بریالي اوسئ.